ګورو یو بل افسوسناک خبر هغه در سره شیر کو چودري عدنان کوم چې د پاکستان تحریک انصاف سابقه ام پی ای و او د صوبایي اسمبلی کوم امیدوار چې خو د 9 مې کوم واقعیت چې وشو د هغې نه پس بیا هغې کوم استعفا ورکړو د پاکستان تحریک انصاف نه هغه لاړو. اوس چې کوم دی هغې باندې په پینډۍ کې هغه ډزې شوي دي هغه ډزو په نتیجه کې چې کوم دی هغه قتل کړی شوی دی. تاسو ته به هغه معلومه وي چې یو څو ورځې مخکې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي کم سیټ ته چې ولاړو د باجوړ سره تعلق لرونکی ریحان زیب په هغې باندې هم نامعلومه کسانو چې دی هغه فایرینګ کړی او د هغه فایرینګ په نتیجه کې هغه هم مړ شوی و. نو تاسو ته به زه دا ویم چې د پاکستان تحریک انصاف سره چې څه روان دي په هغې باندې پاکستان تحریک انصاف په خپله هم ډېر زیات په یو تشویش کې دی چې آیا د بلې پارټۍ سره نه په زندګۍ کې دا شوي دي او نه به ورسره چېرته وشي لکه څنګه چې د پاکستان تحریک انصاف سره روان دي. لکه څنګه چې تاسو وګورئ کم الیکشن چې وشو په هغې کې هم داسې څه دانلیانې او څه الزامات لږې ویلی کېږي چې آیا پاکستان تحریک انصاف ډېر زیات سیټونه اخیستي دي خو د بده مرغه هغه ورته نه میلاویږي د دانلۍ په وجه باندې. او که تاسو هم ګورئ تر اوسه پورې چې کم دی هغه ریزلټ هغه شو شوی نه دی چې هغه په میډیا یا په څه باندې وښیي د پوره سیټونو تقریبا څه 50-60 سیټه اوس هم هغه باندې سم کم نتایج چې دي هغه ودرېدلي دي هغه لا نه دي راغلي. نو کم یو افسوسناک خبر راولپنډي سره تعلق لرونکي چودري عدنان باره کې هغه هم تاسو سره شریک کوو. انشاءالله بله ویډیو کې مې لا وګورو د نن لپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.